all the time. all the time یعنی همیشه یا تل. all the time همیشه یا تل. he complains all the time. دی تل یا همیشه شکایت کوي. he complains all the time. دی تل یا همیشه شکایت کوي. in the end یعنی په پای کې. in the end په پای کې. in the end we succeed. په پای کې موږ بریالي شو. in the end we succeed. په پای کې موږ بریالي شو. at first په لومړي سر کې. at first په لومړي سر کې. at first it was difficult. په لومړي سر کې دا سخت و. at first it was difficult. په لومړي سر کې دا سخت و. in a minute په یوه دقیقه کې. in a minute په یوه دقیقه کې. I'll be there in a minute. زه به په یوه دقیقه کې هلته یم. I will be there in a minute. I'll be there in a minute. زه به په یوه دقیقه کې هلته یم. more or less. more or less یعنی تقریبا. it is more or less correct. دا تقریبا سم دی. it's more or less correct. دا تقریبا سم دی. again and again په بار بار یا په بار بار سره. again and again په بار بار سره. he tried again and again and finally succeed. he tried again and again and finally succeed. ده په بار بار کوشش وکړه په پایله کې بریالی سو. day by day ورځ تر بلې. day by day یعنی ورځ تر بلې. he is improving day by day. دی ورځ تر بلې ښه کېږي. he is improving day by day. دی ورځ تر بلې ښه کېږي. په راتلونکي کې. in the future یعنی په راتلونکي کې. I want to be a doctor in the future. زه غواړم په راتلونکي کې ډاکټر شم. I want to be a doctor in the future. for sure یعنی حتمی. نه موږ وایو حتمی. for sure یعنی حتمی. I will come for sure. زه به حتمی راځم. I will come for sure. زه به حتمی راځم. of course یعنی البته. of course یعنی البته. of course I will help you. البته زه به مرسته در سره وکړم. of course I will help you. البته زه به مرسته در سره وکړم. no way. no way یعنی هیڅ کله نه. یعنی په هیڅ صورت کې نه. no way هیڅ کله نه په هیڅ صورت کې نه. no way I will do that. هیڅ کله به دا کار ونه کړم. no way I will do that. هیڅ کله به دا کار ونه کړم یا په هیڅ صورت کې به دا کار ونه کړم. up to you یعنی ستا خوښه ده. up to you یعنی ستا خوښه ده. مثلا یو ملګری ته یو موټر یا یو شی په تحفه کې رانیسو. زنګ ورته وهو چې کوم رنګ موټر درته رانیسو یا کوم رنګ دې خوښ دی. دی درته وایي ستا خوښه ده چې رنګ رانیسې. نه ته ورته وایه it's up to you. ستا خوښه ده. from now on. from now on یعنی له دې وروسته یا له دې بعده. from now on study hard. له دې وروسته ښه درس ووایه. from now on study hard. right now یعنی همدا اوس. right now یعنی همدا اوس. I'm busy right now. زه همدا اوس مصروف یم. I'm busy right now. زه همدا اوس مصروف یم. as usual لکه همیشه. as usual لکه همیشه. he came late as usual. دی لکه همیشه ناوخته راغی. he came late as usual. دی لکه همیشه ناوخته راغی. in fact په حقیقت کې.
In fact یعنی په حقیقت کې. In fact he was right. په حقیقت کې ده صحیح ویله یا په حقیقت کې دی صحیح ویله. In fact he was right. By mistake په غلطۍ سره. By mistake یعنی په غلطۍ سره. I deleted the files by mistake. ما فایلونه په غلطۍ سره ډیلیټ کړل. I deleted the files by mistake. ما فایلونه په غلطۍ سره ډیلیټ کړه. On purpose په قصدي ډول یا په قصدن. On purpose یعنی په قصدن. He broke the glass on purpose. هغه په قصدن ګیلاس مات کړل. He broke the glass on purpose. هغه په قصدن ګیلاس مات کړل. In general عموماً. In general یعنی عموماً. In general people like peace. عموماً خلک سوله خوښوي. In detail. In detail په تفصیل سره. Explain your problem in detail. خپل ستونزه په تفصیل سره تشریح کړه یا خپل ستونزه په تفصیل سره تشریح کړه. Explain your problem in detail. Explain your problem in detail. On time په ټاکلي وخت. The class starts on time. درس په ټاکلي وخت شروع کیږي. The class starts on time. درس په ټاکلي وخت شروع کیږي. In time پر وخت. یعنی هغه on time و پر ټاکلي وخت. دا in time دی یعنی پر وخت. He arrived in time. هغه پر وخت را ورسېدی. He arrived in time. هغه یا دی پر وخت ورسېدی. As soon as ژر تر ژره. As soon as ژر تر ژره. Finish it as soon as possible. دا ژر تر ژره خلاص کړه. At least لږ تر لږه. At least لږ تر لږه. You should try at least once. You should try at least once. ته باید لږ تر لږه یو ځل هڅه وکړې. You should try at least once. ته باید لږ تر لږه یو ځل هڅه وکړې. By heart له یاده. By heart یعنی له یاده. I know this poem by heart. زه دا شعر له یاده. زما دا شعر د یاده زده دی. I know this poem by heart. زما دا شعر له یاده زده دی. Take your time. عجله مه کوه. Take your time یعنی عجله مه کوه. Take your time to decide. د پرېکړې کولو لپاره عجله مه کوه. Take your time to decide. Give up یعنی تسلیمېدل. یو څوک ژر ناامیده سي یا تسلیم سي. دا ته give up وایي. Give up تسلیمېدل. Do not give up. مه تسلیمېږه. Believe on God. په خدای باور ولره. Do not give up. Believe on God. مه تسلیمېږه. په خدای باور ولره. Find out. Find out یعنی معلومول. Find out یعنی معلومول. مثلا یو چا یو کار کړی وي موږ معلوموو چې دا کار د چا و. نه دا find out یعنی معلومول. At the end I found out that he was a criminal. په پای کې ما معلومه کړه چې دی مجرم و. At the end په پای کې I found out ما معلومه کړه that he was criminal چې دی مجرم و. Put off ځنډول. Put off ځنډول. Do not put off necessary tasks. مهم کارونه مه ځنډوئ. Do not put off necessary tasks. مهم کارونه مه ځنډوئ. Come back بیرته راتلل. I will come back after 3 days. زه به د 3 ورځو بعده بیرته راشم. I will come back after 3 days. زه به د 3 ورځو بعده بیرته راشم. Carry on. Carry on ادامه ورکول. Carry on تقریبا ډیر وخت د خبرو دپاره استعمالیږي. نه یو چاته وایي خبرو ته دې ادامه ورکړه. یو څو خبرې کې بیا چپ سي ته ورته وایي carry on.
یعنی ادامه ورکړه د خبرو. carry on I'm listening your speech ادامه ورکړه زه ستا خبرو ته غوږ یم. carry on ادامه ورکړه I'm listening your speech زه ستا خبرو ته غوږ یم. hurry up بیړه کول. hurry up بیړه کول ته وایي نه. hurry up چابک شه. hurry up it is too late to the party بیړه وکړه میلمستیا ته ډیر ناوخته دی. hurry up بیړه وکړه it's too late to the party بیړه وکړه میلمستیا ته ډیر ناوخته دی. watch out watch out یعنی پام کول. په څورته وایي پابجي ګیمو کې به مې هم اورېدلي ډېر وایي watch out watch out نو دا watch out یعنی پام کول. watch out the enemy is around us پام کوه دشمن زموږ په شاوخوا کې دی. break up break up جلا کېدل. break up یعنی جلا کېدل. رابطه سره مثلا رابطه څوک ولري د چا سره د ملګرتیا وي که د هر څه نو دا رابطه له منځه وړلو ته break up وایي. she broke up with her husband دا خپل د خاوند څخه جلا شو. keep on keep on یعنی حرکت ته ادامه ورکول. keep on keep on moving if you want success حرکت ته ادامه ورکړه که چیرې بریا غواړې. till now till now یعنی تر اوسه. I'm in travel till now زه تر اوسه په سفر کې یم. I'm in travel till now. even if even if که څه هم. even if یعنی که څه هم. he will help you even if he do not have time he will help you even if he do not have time دی به مرسته در سره وکړي که څه هم دی وخت ونه لري. he will help you even if he do not have time. get out of my face get out of my face get out of my face یعنی زما له مخې لیرې شه. get out of my face یعنی زما له مخې لیرې شه. نه یو چاته درد ورغلی وایي زما د مخه چپ شه یا لیرې شه یا ځان ورک کړه زما د مخې څخه نه دا ته get out of my face وایي. get out of my face که جمله په جمله معنا کو زما د مخ څخه ووځه دا داسې معنا نه ورکوي نو دا یو اصطلاح ده get out of my face یعنی زما د مخې څخه لیرې شه. get out of my face I'm angry today زما له مخې څخه لیرې شه نن قهرجن یم. او په پای کې take care take care ډېر استعمالیږي. take care یعنی په ځان باندې پام کوه. په ځان باندې پام کولو ته take care وایي. take care of yourselves په ځانونو باندې پام کوئ. the next lesson have a good time. take care of yourselves په ځانونو باندې پام کوئ. till next lesson تر راتلونکي درس have a good time ښه وخت ولرئ. take care of yourselves till next lesson have a good time.